وإلهكم إله واحد او لائق د بندگی ستاسو یو الہ دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشت اقدار د بندگی سوا دا غن بے حد مہربانا ہمیشہ رحم کون کے دے. خبر دسر وارو ایچا حق پٹ کڑے او بیا چې په کفر پاتې شوي دي هغه چېرته لاړو جهنم ته په لعنتونو کې. اوس الله وایي ستاسو اله یو دی نو دې خبرې د هغه سره څه مناسبت؟ نن دې سیږدمې کافرانو ته خبره شروع کړه او الله خو دلته وایي وإلهکم ستاسو ټولو اله نه تاسو زما په سوال پوه نه شوئ ځکه جوابونه ستاسو ټولو ګډوډ راځي. دا خبرې ستاسو ټولې صحیح دي چې الله دا دې آیت کې دا مقصد دا ټولې پکې شتي. غفور رحیم د خو کافر ته خو بخښنه نه کوي چې په کفر مړ شي. تاسو ګوره لرې په دې تلي یئ چې تاسو یو څو ایتونه شاته لاړئ کیدای شي خو دلته دې ته وګورئ ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دا بس وشو که نه وشو که نه دا کفر یې په څه کړی او د الله د الوهیت نه منکرو یا د الله بندگی خالص نه ده کړې نو اوس الله دغه خبره بیانوي چې بندګۍ لایق ګوره صرف دغه یو الله دی. پوه شوئ په دې باندې که نه؟ او بعض علما وایي چې هېڅ د شاته ایتونو سره مناسبت او تړون مه ګوره. د دې ځینې الله د امت تربیت شروع کوي په توحید سره. مخکې خبره ذکر کوله د قبلې بیا تربیت وکړو د امت چې په تاسو به سختې راځي مصیبتونه به راځي. اوس امت ته د توحید مسله ښیي چې یک یوازې بندګي به د چا کوئ؟ د الله به کوئ. په دې باندې اوس الله دلایل ښیي وایي ستاسو اله یو دی هغه د عبادت حقدار دی. ولې؟ په هغې دلایل ان فی خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض یقینا یا بشک په پیدایش د اسمانونو د ځمکې کې دا ټول ګوره د الله د توحید دلایل دي. زه به تفصیل نه کوم چې صرف ترجمه هم پوره ده. واختلاف اللیل والنهار او په بدلیدو د شپه او ورځ کې والفلک التي تجري في البحر او پاگ کشتو کی چی روانی پا دریاب کی بما ینفع الناس پا دی وجہ چی فائدہ ورکی خلقو تا. کشتی خلق دی سر پارا چلے اخپل جون تیرولو دا پارا رزق پکی گٹی. وما انزل اللہ من السماء او پاگ سکی چرالی گری دی اللہ دبرنا مما سوبا فأحيا به الأرض بعد موتها بس راجوندی کی باغی سرزمک ورستو دا وچوالی داغینا وبث فيها من كل دابة او خوارکڑی دی باغی کی ہر قسم زناور یا زند سری وتصریف الریاح او پاڑولو راڑولو دا هواگانو کی اڑول راڑول یعنی کله هوا راشي رحمت وسره راوړي کله د څه سره راشي د عذاب سره راشي کله زیرې د وریځو راوړي کله د وریځې شړي کله د وریځې جمع کوي کله د وریځې جدا کوي. دا مطلب دی
والسحاب المسخر بين السماء والأرض او پاغه وریځو کې چې تابع کړې شوي دي په منځ د اسمان او د ځمکه کې ځمکه او د اسمان په منځ کې نیولې شوي د وریځې د الله قدرت دی که دا وریځ دي سیمه ګڼي تاسو ته دي ځینو ګوري دا دي سي خیال هم کړی جاز کې چې سړی ځي او کله دا جاز په دې وریځو کې ورننوځي سړی وي که څه غرونه ولاړ دي والله او سړی دې سوچ کې چې ځکه سلاکت یې عمله موږ بره نه یو تلي دا وریځې دا دومره زورورې دا د اوبو نه ډکې دا د اسمانو د ځمکې په منځ کې راټینګول صرف د یو الله کار دی د بل چا نه دی ځکه وایي ان لآیات لقوم یعقلون په دې ټولو کې خامخا ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې عقل لري د چا دپاره دي چې عقل لري او چې عقل یې کار نه کوي اته که ته دا ټول قرآن ختم کړي خو هغه په دې خبره نه رسي نو بندګۍ حقدار صرف څوک دی الله دی ولې ځکه چې هغه دا کارونه کوي او چې دا کارونه څوک کوي نو هغه لایق د بندګۍ دی سبا به بیا د دې بل آیت نه شروع کوو دا 155 نمبر چې دی په دې کې الله بیا دا خبره ذکر کوي چې الله خو حقدار د بندګۍ دی خو بعضو دغه خالص بندګي نه ده کړې دغه خلکو باس به کېږي انشاءالله الله دې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين